الرحمن الرحیم. ملګرو وایي که عمر دې زر کاله هم شي خو اخر کار به مري. همدارنګې د پښتو ډرامو یو ډیر زیات مشهور فنکار افسر خان کوم چې تاسو دا وخت په سکرین باندې کتی شئ هغه وفات شوی دی. خپله د مور مینه دې په زړه کې داسې ښخه کړه لکه سړی چې څنګه فیسبوک کې مړی پټوي. خپل زوی ته دې ووایه چې په چپو خوله نه ترې کور وځي. تاسو سره به دا شریکه کوم چې یو څو میاشتې مخکې د یوسف جان سره د یو انټرویو کړی وه. په هغه انټرویو کې دی کم خپل حالات چې بیان کړي وو، یعنې ویلی وایي زه چې کله فنکار وم نو زما سره د خلکو ډیره زیاته مینه وه، خو کله چې زه د دې پیړ نه لاړم او زه اوس بیمار شوم نو زما څوک تپوس هم نه کوي. نو په هغې باندې ډېر زیاتې ژړاګانې او ډېر زیات کم خفګان اظهار یې په هغه ویډیو کې کړی و. که تاسو خیال وي د دې کم ډرامې چې دي هغه ډېرې زیاتې او زیاتتر به پکې داسې کم مزاحیه طریقې سره به دې پکې خپل کردار ادا کاو، یعنی د خلکو د خندولو دپاره به داسې کم چلونه یعنی کم پاټونه چې دي هغه کول. خو اخر کار چې کم دی هغه د فاني دنیا نه چې دی هغه لاړو او خاورو ته وسپارلی شو. ډېر زیات کم مینوال چې دي هغه د دې په مرګ باندې خفه هم دي، ځکه ډېر زیات تقریبا زه به ویم چې د 2005 خواوشانه د ډرامو دا کار شروع کړی او بیا په 2022 پورې د کومې ډرامې چې دي هغه کړی وي او د هغې نه پس د بیمارۍ د سببه چې کوم دی هغه په کور کېناستو او اخر کار چې دی هغه بیا خاورو ته وسپارلی شو. نو دغه کم نوی خبر چې و نوی معلومات چې و هغه هم تاسو سره شریک کول. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د راسېدلو ویډیوګانو دپاره.